بسم الله الرحمن الرحیم د ایکسل ویډیو ده. په دې ویډیو کې موږ د نمبر فارمیټینګ یا فارمیټ سیلز په نوم چې کوم ټاپک دی هغه به کور کوو. نو راځو ډایرکټ موږ وخت نه ضایع کوو. بوک ون په نوم ما فایل جوړ کړی دی، باندې به کلیک کوم او دا به دې ځینې اوپن کوم. نو دا فایل به ما سره دلته اوپن شي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ که چیرې تاسو نمبر مخکې نه ټایپ کوئ نو هغه په کوم شکل کې وي؟ هغه په جنرال نارمل شکل کې وي، په جنرال شکل کې وي. عموما چې کوم شکل وي د نمبر هماغه شکل کې نمبرز راځي. د دې ځینې وروسته موږ سره نمبرز دي، دا په نمبر شکل کې ده. اوس دې نمبر شکل موږ سره فایده څه شی ده؟ که چیرې زه راشم دلته کې دغه ګروپ زه د کوم ځای نه پیدا کولی شم، دا نمبرز ګروپ یا نمبر فارمیټینګ چې ورته وایي دا دې ځای کې لیکل شوی موږ سره. دریم ګروپ دی زموږ څلورم ګروپ د هوم ټاب. دا هوم ټاب شو، دا موږ سره اول ګروپ ده، د کلیپ بورډ په نوم یادېږي. دویم ګروپ موږ سره د فنډ په نوم یادېږي. دریم ګروپ موږ سره د الاینمنټ په نوم یادېږي. او څلورم نمبر ګروپ چې کوم ده دې لاین نه واخله تر دې لاین پورې دې ته وایي نمبر ګروپ یا سیلز فارمیټینګ ګروپ هم ورته وایي. چې کله په دې لانچر بټن باندې کلیک کوم یا لانچ بټن هم ورته ویلی شئ. دې کې موږ سره راځي فارمیټ سیلز. نو دا سیلونه موږ فارمیټ کوو او سیل دلته خپله څه ته وایي؟ لکه د یو باکس ته سیل وایي. نو ګروپ اف سیل هم ته اپډیټ کولی شي. کله چې دا ټول سلیکټ کړي نو صحیح شو که نه، نو ټول دپاره به اپډیټ راشي. خو اوس دې نمبر فارمیټینګ کې ما سره څه کېږي؟ جنرال خو دې شکل کې کېږي لکه څنګه چې ما لیکلي. که چیرې زه راشم دې باندې کلیک کوم او کلیک نه وروسته زه دې ته نمبر فارمیټ واچوم. اوس په دې کې ما سره څه راغی؟ یو تاسو وګورئ موږ سره ډاټ 00 دا ورسره اډ شول. دا ګوره موږ سره اوس دې نمبر فارمیټ واخیستی دی ټولې سیلونو. او اوس دې موږ سره فایده څه شی شوه؟ فایده دا شوه چې دې ته 1000 سپریټر وایي. که چیرې دا ویډیو دې نه زیاته شي نو دا به ډېر ښه فارمیټ راځي. سپوز ما دلته کې لس لیکلی، که چیرې ما دلته کې ورته څه ولیکه؟ 1000 ولیکه، نو دې ته به هم اخره کې موږ سره یو ډبل زیرو راغلی وي. دغه زیرو سایز ختمولی او زیاتولی هم شي د دې دوو بټنو په واسطه. یوه دا بټن ده، یوه دا بټن ده. دې په واسطه ګورئ ډیکریز کېږي، کمیږي د ډیسیملز چې کوم پلیسز دي، ډاټ 00 چې کوم اشاریه عدد دي. ګوره دې ځای نه څه کولی شي؟ دا ختمولی شي او دې ځای نه واپس ته زیاتولی شي. دې ځای نه صحیح شو؟ ښه، اوس که چیرې زه دا سلیکټ کړم او بیا لاړ شم دلته کې نمبر فارمیټینګ، ګوره صرف نمبر فارمیټ پرې اپلای شه. خو د نمبر فارمیټینګ کې نورې خبرې هم دي چې کله زه د لانچ بټن باندې کلیک کړم، کلیک نه وروسته ګوره دلته کې موږ سره یو جنرال و، بل موږ سره جنرال ګوره صرف دلته ښکاري سمپل درته شو کوي. صحیح ده. دلته کې که چیرې نمبر ته راشم سمپل تاسو وګورئ موږ سره ډیسیمل پلیسز دلته کې څومره دي؟ 2 اډ شوي دي. د همدې بټن نه هم تاسو کولی شئ دا ډیسیمل پلیسز دې نه زیات کړئ او په دې باندې کم کړئ. نو دې ځای کې اوس موږ سره که چیرې سپوز زه ورته واخلم دا 3 کا 4 کا 15 کا لکه سمپل تاسو کتی شئ. بل په دې نمبر فارمیټینګ کې فایده دا ده، ګوره یوز 1000 سپریټر کا اوکې کلیک کا. اوس موږ سره وګورئ په 1000 باندې یا 0 باندې ختم شوي هغې نه وروسته به کامه ولګېږي. ګوره موږ سره او یویز لسیز سلیز شو که نه، سلیز نه وروسته زریز ته اوړي نو دلته کې یوه کامه ولګېده. اوس دا نمبر زیات که په اسانه باندې ریډ کېږي. سپوز ما ورته ولیکه چې 1 لک 1 2 3 4 5 او دې ځای نه وروسته دې نه ووتم. ګوره اوس موږ سره 1 لک کې یو هغه ولګېده. که چیرې دا 1 میلیون شي یا چې هر یو ویډیو مثلا تقریبا دا شته ویډیو مې ورته ولیکله. صحیح ده. انټر مې پریس کړه. اوس ګوره څومره ښه راغی؟ د لک 12 میلیونه شول. دا صحیح. بله خبره دا ده که چیرې زه دا ټول سلیکټ کړم دې ځای نه، سلیکشن ضروري ده. ګوره دې باندې به کلیک کړئ، کلیک نه وروسته به دا لیفټ کلیک نه پرېږدئ، دا به دا شانتې لاندې راوړئ. نو ګوره دا سلیکشن وشو. سلیکشن وروسته بیا دلته کې لاړ شه نمبر فارمیټینګ ته، په نمبر کټګري کې وګوره دا اوس موږ سره 1000 سپریټر و. 1000 سپریټر سره سره که چیرې دلته کې زه وګورم دلته کې ما سره منفي ویډیوګانې دي. دا وګورئ موږ سره منفي 15 ده، دلته کې بیا 20 ده، د منفي 25 ده، بیا همدارنګه کېدای شي 0 وي، دا شانتې ویډیوګانې وي. نو دې دپاره هم فارمیټ چینج کولی شي. دا سلیکشن وکړه، سلیکشن باندې کلیک کړه، کلیک نه وروسته موږ سره نمبر کټګري ته لاړ شه. څه کټګري ته؟ نمبر کټګري ته لاړ شئ. دې باندې کلیک نمبر. نمبر کې وګورئ اول نمبر موږ سره چې ده منفي لیکلی ده. دویم نمبر موږ سره که چیرې منفي عدد نو هغه موږ سره رنګ سور کا او نور موږ سره منفي تیلر کا. اوس دا وګوره موږ سره کوم یو عدد منفي دی؟ دا منفي ده، دا منفي ده، دا منفي شو، دا منفي شو او دا عدد منفي شو. او نو ټول عدد چې دي نو ټول عددونه موږ سره پکې پازیټیو شول. دوباره سلیکشن وکړه په دې نمبر کټګري کې، دې باندې کلیک کړه، کلیک نه وروسته څه ورته واخله نمبر کې موږ سره دریم قسم که چیرې منفي عدد وي نو داسې هغه کړی دی نه هغه که صحیح شو. دا ګوره موږ سره سور هغه یې ورنه کړه رنګ یا ریډ کلر یې ورنه کړه. دې ځای کې موږ سره اصلا کې دا بریکټس ورته ولګېدل، سمپل بریکټس. بیا په دې باندې کلیک کړه، ورته څه واخله دا ډیسیمل پلیسز هم 0 کا، 1000 سپریټر پکې اخلي که نه اخلي دې ځای نه کولی شي ته اډ کړي. او بل موږ سره زه څه ورته وایم؟ زه ورته وایم چې دا شانتې واخله اوکې کلیک کړه. ګوره ریډ شول، ریډ کې موږ سره بریکټس ورته ولګېدل، سمپل بریکټس. نو دا موږ سره د څه کټګري وه؟ دا موږ سره د نمبر فارمیټینګ کټګري وه. راځو اوس کرنسي ته. ګورې کرنسي او اکاونټینګ کې فرق شته. اوس به زه درته وایم کرنسي دی، یو ملک کرنسي ورته لګوي. سپوز زه ورته وایم دا د کوم ځای روپۍ دي. اوس دې کې تاسو وګورئ په دې کې موږ سره منفي عدد هم شته، مثبت عدد هم شته، صفر هم شته.
که زه دلته کې دویم شیټ ته راشم ټیبل وګورم دلته کې مې یو ټیبل جوړ کړی ده سپوز مثلا آیټمز دي ماوس ده او کیبورډ ده کرکټر ده چارجر ده یو اس بي ده او ټچ پین ده دا مې په دومره اخیستی و 250 او 300 باندې ما دا ماوس سیل کړ اوس دې ځای کې موږ سره دې پروفیټ څومره شو 50 که 400 واخلم 390 نو 10 روپۍ مې نقصان وکړ که 550 واخلم 550 په خرڅ کړ نو 0 روپۍ مې وګټلې مطلب ګټه او نقصان دواړه پکې مساوي شول که اوس زه راځم د دواړو د څه کوم زه ورته وایم چې نه دا د کوم ځای روپۍ دي کلیک باندې وکړه کرنسي ګوره دلته موږ سره لیکلی کرنسي اوس دا کرنسي باید ډیفالټ ډالر وي که چیرې غواړم زه افغانۍ ور واچوم یا پاکستاني روپۍ ور واچوم نو کرنسي کټګورۍ ته ولاړ شئ کرنسي کټګورۍ کې به څه سلیکټ کړئ دې ځای کې به سلیکټ کړئ ای اف ان په نوم یادېږي صحیح ای اف ان دا ګوره د افغانۍ روپۍ شاکټ ده کلیک وکړه دې ځای نه وروسته اوکې کلیک کړه او کله چې زه ورته وایم دا منفي وي نو منفي کې ریډ کوه هماغه کټګورۍ چې کوم نمبرز کې ول هغه دې کې هم شته دې ځای نه وروسته اوکې کلیک کړه نو دا ګوره موږ سره 2500 افغانۍ 400 افغانۍ دغه باندې به کلیک کړئ په دې هیډر باندې بي هیډر باندې دلته کې به ډبل کلیک کړئ دا به خپله فټ شي موږ سره د دې طرف ته راوړه سایز زیات کړه اوس دې او د دې اکاونټینګ ترمنځ څه فرق ده که چیرې مثلا زه دا اکاونټ ته چینج کوم څه ته چینج کوم اکاونټینګ ته کرنسي نه زه ورته وایم اکاونټینګ خو په همدې ای اف ان کې کړه اوس دې کې ګوره موږ سره کرنسي کې دا چې کوم منفي عدد او څیزونه وي هغه ټول پکې شته په دا نیګیټیو نمبرز لپاره یو رولز شته اکاونټینګ کې نشته بل که چیرې اکاونټینګ کې زه اوکې کلیک کوم دا ګوره اکاونټ ته چینج شو دا چې کوم کرنسي ده یا شکل ده د روپو دا موږ سره څه کېږي لیفت الاین وي د سیل لیفت سایډ ته دا سیل ده که نه موږ سره مکمل دا باکس چې کوم ده د دې باکس موږ سره په چپ طرف کې دا روپۍ لیکل شوي وي او که کرنسي کې وګورئ دا موږ سره روپۍ او هغه دواړه یو ځای لیکل شوي کلیک وکړه دې ځای نه وروسته زه ورته وایم کرنسي کا او اوکې کلیک کا دا ګوره کرنسي موږ سره څه شوی دا کرنسي ده او دا موږ سره اکاونټینګ ده بل د کرنسي او اکاونټینګ ترمنځ فرق دا ده که دا سلیکټ کوم ګوره دې کې موږ سره مثبت عدد منفي عدد او صفر شته اوس دې باندې کلیک کوم زه ورته وایم چې دې کې کرنسي واچوه کومه کرنسي زه مثلا زه ورته هماغه افغانۍ پکې واچوم ځکه چې هغه افغانۍ شو نو دا به هم افغانۍ وي ای اف ان کلیک دې ځای نه اوکې کلیک کړه اوس دې کې ګوره موږ سره دا افغانۍ ګوره افغانۍ ورسره لیکلي دلته کې منفي افغانۍ 10 روپۍ لیکلي دلته کې موږ سره افغانۍ 0 لیکلي خو دا زموږ نه ده پکار کلیک وکړه دې ځای کې زه ورته وایم اکاونټینګ واخله اکاونټینګ او افغانۍ ترمنځ تاسو ته اوس فرق ښیم صحیح ده دې ځای کې اوکې کلیک کړه اکاونټینګ په افغانیو کې واخله ډیسیمل پلیس اخلي که نه اخلي هغه بیا تا پورې اړه لري زه ورته وایم ډیسیمل پلیس پکې مه اخله اوکې کلیک کړه دا اوس ګوره څومره ښایسته فارمیټ شو دا 10 روپۍ چې کوم دي د بریکټ واچولې مثلا چې دا منفي دي ما سره او که صفر وي نو صفر کې منفي راځي صرف درته هېڅ عدد پکې نشته اوس کولی شي ته دلته کې یو بل ټیبل هم جوړ کړې ښه اوس که چیرې زه دا سلیکټ کوم او سلیکشن وروسته کنټرول سی کوم او دلته کې دوباره یې پیسټ کوم کنټرول وي صحیح دا مې دې ځای نه څه کړه کنټرول سی کاپي مې کړه او دې ځای کې زه پیسټ کوم نو دې بټن سره پیسټ کولی شئ اوس که زه وګورم دلته کې ما سره څه و دا موږ سره کرنسي و دا اکاونټینګ و که دا دواړه زه څه کوم دې ځای نه اکاونټینګ ته چینج کوم کلیک وکړم دې ځای کې زه ورته وایم چې اکاونټینګ دا به کوم روپو سره ما سره زه ورته وایم دا پاکستاني روپۍ سره پی کې آر سره انټر پریس کړه نو دا پاکستاني روپۍ شو اوس دې ته هم پاکستاني روپۍ فارمیټ واچوئ کلیک وکړه دې ځای باندې او څه ورته واخله اکاونټینګ کې پی کې آر دا هم پاکستاني روپۍ شو اوس دا اکاونټینګ فایده دا ده که زه راشم دلته کې دا ټول سلیکټ کوم سلیکشن وروسته زه ورڅه اخلم زه ورته وایم چې دا کرنسي کې شکل کې راوړه کرنسي کې کوم شکل ده زه ورته وایم پی کې آر پاکستاني روپۍ دې ځای نه اوکې کلیک کړه نو دا ګوره موږ سره پاکستاني روپۍ شوې صحیح ده نو دا موږ سره ګوره اکاونټینګ او د هغه ترمنځ فرق دومره و اکاونټینګ کې که چیرې مثلا 0 ورکوې نو هماغه 0 هغه کې لیکي درته او که چیرې مثلا ته ورته پازیټیو نمبر اخلي نو پازیټیو اخلي بل دا ډیسیمل پلیس هم دې ځای نه کمولی شي تاسو درې واړه سلیکټ کړئ او ډیسیمل پلیس ختم کړئ دا اوس ګوره موږ سره یو خو لیفت الاین شوي نه دي بالکل ګوره څومره ښایسته شکل کې دا لیفت ته الاین دي او دا موږ سره چې کرنسي کې وګورئ کرنسي کې الاین شوي نه دي نو دا موږ سره کرنسي وه دا موږ سره الاینمنټ دی تاسو کولی شئ واضح د دې فرقونه وګورئ منفي په ځای 0 په ځای دلته کې منفي لیکي په اکاونټینګ کې او د منفي عددو په ځای بریکټ یې اچوي مګر په دې کې موږ سره ګوره صرف منفي عدد هغه کېږي کولی شئ ته د فارمیټ ورته چینج کړئ کلیک وکړه کرنسي ته راشه کرنسي کې زه ورته وایم دا ریډ شکل راواخله ځینې وروسته اوکې یا همدا شکل راواخله څنګه چې اکاونټینګ ده اوکې کلیک کړه دا ګوره اکاونټینګ شو خو دا ټول مکمل پی کې آر روپۍ هم پکې راغلي مګر دې کې بیا هغه شانتي نه وي نو اکاونټینګ او پی کې کرنسي ترمنځ دا فرق ده نو تاسو کولی شئ دواړه کرنسي هم سلیکټ کړئ کرنسي کې څه ورته ورکړئ د یو ځای کرنسي مثلا ډالر ورته ورکوم دې ته کلیک وکړه بای ډیفالټ ډالر ده دا کرنسي شوه اوس که چیرې زه دلته کې کلیک وکړم زه ورته وایم نه دا کرنسي نه دا ما سره اکاونټینګ ده ګوره اکاونټینګ موږ سره څومره ښه 0 په ځای موږ سره هېڅ نه شته منفي هغه یې راوړې ده او د منفي عددو په ځای موږ سره یو بریکټ شکل ده او دې کرنسي ته نور فارمیټ هم ورکوی شي کله چې دې باندې کلیک کې لاړ شي کرنسي ته کرنسي کې زه ورته وایم ریډ که دا کوم منفي ویډیو چې ده اوس دا ګوره دې شکل هم اخیستی شي دې نه وروسته موږ سره پرسنټیج ده
پرسنټیج څه کوي که چیرې مثلا ته پرسنټیج اخلې مثلا زه واخیست څومره زه لیکم مثلا 0.5% او همدارنګه 0.1% 0.2% نو دا شانتې سلیکشن کوم کلیک وکړه دې ځای باندې څه ورته واخله مثلا دې ځای پورې سپوز ما څه واخیسته کلیک مې وکړ لږ زه ورته پرسنټیج اخلم دا پرسنټیج دې پرسنټیج کې څه کیږي دې پرسنټیج کې ورته وایه څه ورته اخلي مثلا دې پرسنټیج کې ډیسیمل پلیسز اخلي کنه زه ټایم ډیسیمل پلیسز ما اخله 0 کا اوس ګوره موږ سره 50% شو کوي اوکې کلیک کړه دا 50% شو دا 10% دا 20% که زه اوس دوباره ویډیوګانې کوم ما ضرورت وسو کوم ما ضرورت دا وي که چیرې مثلا ما پرسنټیج ورسره لیکي نمبر مې لیکه او بیا پرسنټیج لیکم نو دا خو به سخته وه نو د مخکې نه پرسنټیج کلیک کړه نو دا سیلونه به خپله فارمیټ شوي وي پرسنټیج ته لکه 10% شو 20% شو 30% 40% 50% او همداسې مخکې ځئ صحیح ده د دې باندې کلیک کړه تر څو پورې مثلا تر 100% پورې صحیح ده 100% یا 90% پورې هر څونه چې لیکئ تاسو بیا ورته لیکئ مثلا چې 1% 2% 3% 4% او 5% خو دې نه مخکې تاسو څه کوئ که چیرې تاسو پرسنټیج هغه اپلای کړئ او بیا پرې کار کوئ نو دا بیا مشکل جوړوي نو تاسو مخکې نه څه کوئ دا پرسنټیج اپلای کوئ بیا به دلته کې ویډیو لیکئ صحیح ده نو دا موږ سره کوم فارمیټ و دا موږ سره د جنرال فارمیټ په نوم یادېده صحیح شو دا موږ سره کوم فارمیټ جنرال فارمیټ او دا موږ سره د نمبر فارمیټ و بیا موږ سره دلته کې د کرنسي فارمیټ ده نو تاسو کولی شئ سلیکشن وکړئ دې ځای نه څه واخلئ دلته کې کرنسي فارمیټ ورته واخلئ دا بیا موږ سره د اکاونټینګ فارمیټ و اکاونټینګ او کرنسي ترمنځ لږ شانتې فرق و صحیح ده چې کولی شئ تاسو واضح وګورئ او دا موږ سره د څه فارمیټ دا موږ سره د پرسنټیج فارمیټ و صحیح ده زه به داسې وکړم چې دا یو به سلیکټ کړم اوس موږ سره فرکشن فارمیټ ده فرکشن څه ته وایي سلیکشن وکړه دلته کې لاړ شه کلیک وکړه کلیک نه وروسته موږ سره لاړ شه دلته کې فرکشن ته فرکشن کې څه وایي که چیرې موږ سره اپ ټو 1 ډیجټ و یو پر څلور دې لیکلی و نه به خپله موږ سره تقسیم شي که چیرې یو عدد لیکي زه اوس ګوره دا مې اپلای کړ یو پر څلور 1 ډیجټ والا ما ولیکئ تقریبا څلور پر 2 دا شنه مې انټر پریس کړ نو ګوره څلور پر 2 څو کېږي څلور تقسیم پر 2 کېږي نو دا خپل الټیمیټلی اپلای شو مثلا زه ورته شی کوم زه ورته اخلم چې 8 تقسیم پر 8 تقسیم پر 3 انټر مې پریس کړ نو 2 صحیح 2 پر 3 د دې ویډیو شوه یعنی 2.شپږ دلته کې درته شو کوي نو دا هم موږ سره کلکولیټ شو همدا شانتې که چیرې مثلا ته 2 ویډیوګانې ورکوې بیا کار نه کوي نو ته به څه وکړې سلیکشن به وکړې دې ځینې دې پورې هلته کې به لاړ شي څه شي ته فرکشن ته فرکشن کې ورته وایي چې 2 ډیجټس زما پکار دي 2 ډیجټس دې نه وروسته اوکې کلیک کړه اوس ورته واخله څومره مثلا تقریبا 10 تقسیم پر 10 تقسیم پر یا 10 نه زه به دلته واخلم چې 8 تقسیم پر 10 دا دوه نه دي که نه 8 او 1 او بیا 1 او 0 دې وروسته انټر پریس کړه نو ګوره 8 شول اوس ورته واخله تقریبا 50 تقسیم پر 15 انټر پریس کړه نو دا هم موږ سره ملټیپلای فرکشن په کار وکړه که چیرې زه ورته واخلم چې نه 3 عدده زه ورته وضع کوم نو دلته کې سمپلي ورته واخله چې 3 ډیجټس پورې واخله ځینې وروسته اوکې کلیک کړه نو اوس انټر پریس کوه ورته ولیکئ چې 100 تقسیم پر 100 تقسیم پر 10 انټر پریس کړه صحیح ده بیا ورته واخله چې 0 1 2 3 تقسیم پر 100 تقسیم پر 10 او د دې وروسته انټر پریس کوه نو دا بیا کار کوي ځکه چې موږ سره 3 ډیجټس پورې کار کوي نو دا هم موږ سره څه ده دا موږ سره د فرکشن په نوم یادېده تاسو کولی شئ دلته کې مختلف کټګریانې ورته سلیکټ کړئ صحیح ده بس 100 که چیرې 100 پورې هم ورسېد نو دا کار کوه 6 ته او یو څه بل څه پکې ټول کولی شئ تاسو وضع کړئ دې ځینه دا موږ سره د څه ګروپ و دا موږ سره د فرکشن ګروپ و راځو دویم خبره په څه باندې کوو په ساینټیفیک نمبرز باندې که چیرې مثلا دلته کې زه ولیکم چې 1 2 3 4 5 6 7 اوس د سیل نه ووتم ګوره دا موږ سره جي سیل ده که نه د جي سیل نه زه مخکې لاړلم صحیح ده اوس دلته کې مثلا دومره ویلیو مې ورته ولیکله ګډه وډه انټر مې پریس کړه نو دا ګوره موږ سره کار نه کوي ولې ځکه چې جنرال فارمیټ کې ده خو جنرال فارمیټ کې نه که زه دلته کې راشم د شیټ نمبر 2 ته دې کې ما اپلای مخکې فارمیټ نه کار کړی دې کې ما یو عدد ولیکم مثلا دا عدد انټر مې پریس کړه نو دا ګوره ای په تاوان د 12 د ای خپله 10 په تاوان د داسې 12 ده صحیح ده 3.132 یو ضرب دی 10 په تاوان د 12 شو جمع 12 ها پازیټیو 12 عدد نو دغه عددونه به څنګه ختموي چې مثلا رانه شي نو دلته کې به ګوره ما کټګري جنرال اخیستې ده تاسو کولی شئ دا فارمیټ دې ختم کړئ که دا فارمیټ په باندې واپس اپلای کړئ دې باندې کلیک کړه سمپلي راشه هلته کې ساینټیفیک ته په ساینټیفیک کې زه ورته یم چې ډیسیمل پلیس څومره پورې اخیستی شي نو هر څومره ډیسیمل پلیس چې اخلي ته کولی شي واخلي دې ځینې وروسته اوکې کلیک کړه اوس موږ سره څو لیکلي دي 1.00 ضرب 10 په توان ده ای مطلب 10 دی په توان د پازیټیو 8 نو څو ګوره که نه هغه جمع که صحیح ده ګوره 1 شو 2 شو 3 شو 4 شو 5 شپږ 8 8 صفرونه دي که نه
نو ځکه درته وایي چې 1.00 ضرب لس په توان د اته شي دا ډیسیمل پلیس دې ته وایي چې 1.00 دا اخیستی که نه که دا زه کلیک کوم زه ورته وایم دا کم کا یا زیاتې که دې نه کولی شي څلورې کې ګوره 1.0000 ضرب د لس په توان د اته همداسې مخکې ورځه اوس دې نه وړوکو عدد هم ته هغه اخیستی شي په هغه عدد لیکلی شي ګوره 1.څو لیکي دي 1 2 3 ده که نه اوس دې باندې کلیک کړه دې ځای نه سلیکشن وکړه سلیکشن نه وروسته لاړ شه ساینټیفیک ته ساینټیفیک څه ورته واخله ډیسیمل زه ورته وایم یو کا دې ځای نه وروسته اوکې مې کلیک کړه ګوره دا هم موږ سره په ډیسیمل په ساینټیفیک په هغه باندې ولیکل شي صحیح ده نو داسې کولی شئ تاسو هر عدد په ساینټیفیک طریقې سره ولیکئ او مخ ته لاړ شئ نو دا موږ سره د ساینټیفیک چې کوم عدد په ساینټیفیک طریقې سره لیکلی شئ ښه موږ سره دریم هغه شکل و نو دا موږ سره 60% دې نه وروسته موږ سره ټکسټ ده ټکسټ څه ته وایي که څه نمبر لیکم ګوره نمبر موږ سره ټول لیفټ سایډ ته راځي رایټ سایډ ته راځي وبخئ دا ګوره 20 شو 13 شو 40 شو همداسې مخکې ځه که چېرې زه ټکسټ لیکم مثلا زه لیکم یو نیم علي نو دا کوم سایډ ته راوړه دا ګوره ما سره چپ طرف ته راغی دا ښي طرف ته دي دا چپ طرف ته دي نو صرف دا کولی شي دلته کې د نمبر فارمیټ چینج کولی شي صحیح ده د نمبر څه کولی شي فارمیټ چینج کولی شي که دا نمبر زه راواخلم کنټرول سی او دلته کې راشم کنټرول وي پیسټ مې کړئ اوس دا ما سره بای ډیفالټ که دلته کې زه ورته اخلم څه شی جنرال فارمیټ جنرال فارمیټ نه وروسته اوکې مې کلیک کړه اوس دا موږ سره کوم سایډ کې دي دا ما سره ټول په سنټر کې دي خو اصلا کې نمبر ما سره کوم ځای کې وي لیفټ سایډ کې وي صحیح ده ځکه چې نمبر وي که نه او دې ځای نه وروسته اوکې کلیک کوم ښه اوس دا نمبر ټکسټ شکل ته وړئ کلیک به وکړي دې ځای نه سمپلي کلیک وکړه هلته کې ورته واخله څه شی ټکسټ لاندې راشه هلته کې لیکلی ټکسټ نو دا موږ سره ټکسټ شکل ته وړي هلته کې اوس دوباره ټایپینګ وکړه دا اوس موږ سره کوم شکل د ټکسټ لس کوم سایډ ته راغلی غلط شوی ولې ځکه چې موږ سره اوس ټکسټ شکل دی واچو که نه ښه زه به دا ختم کوم دوباره به زه ویډیو ټایپ کوم سلیکشن دې ځای نه مې ډیلیټ کړه مثلا ملته کې ولیکئ یو بیا مې دوه ولیکه همداشان درې څلور پنځه خو دا موږ سره ټکسټ شکل ده دا هم زه ختموم هلته کې زه اخلم څه شی نمبر شکل کلیک کوم کلیک نه وروسته هلته کې راځم څه ورته اخلم یا جنرال فارمیټ اخلم هلته کې ورته اخلم یو انټر پریس کا دا دوه کا انټر همداشان تر څو پورې تر 15 پورې ویلیو سمپلی نمبر ټکسټ ته چینج کړئ ټکسټ دا شکل شو کېږي اوکې کلیک کړه دا اوس موږ سره ټول د ټکسټ فارمیټ شو صحیح ده مخکې نه لیکئ نو دا شانتې تاسو کولی شئ ټکسټ فارمیټ چینج کړئ قبل موږ سره شارټ ډیټ ده شارټ ډیټ لانګ ډیټ که چېرې ته ډیټ ټایپ کوئ کنټرول سیمی کالن سره راځي صحیح ده دلته کې به تاسو لاړ شئ کیبورډ ته او اس کې دا ګوره موږ سره کنټرول بټن کنټرول نه وروسته موږ چیک موږ سره سیمی کالن ګوره کنټرول نه وروسته دا ګورئ دا یو بریکټ چې کوم ده ډاټ او لاندې کاما دې باندې وکړئ ګوره ډیټ موږ سره انسرټ شو خو دا ډیټ په کوم فارمیټ دا ډیټ موږ سره اصلا کې کوم فارمیټ کې چې موږ غوښته هغه فارمیټ کې نه راغلی شارټ ډیټ ته چینج کوم یا کوم بل ډیټ ته چینج کوم نو کولی شئ تاسو دا چینج کړئ څه به وکړئ دې ځای نه به سلیکشن وکړئ دا به لاندې د شانتې ډراګ کړئ کلیک او لاندې ډراګ کړه نو دا موږ سره ګوره دا شکل کې راغی د اولې میاشتې لسم تاریخ یولسم تاریخ دولسم تاریخ دیارلسم تاریخ دلته کې سمپلي کلیک کړه د ډیټ فارمیټ ته راشه ډیټ فارمیټ کې زه ورته دا لانګ فارمیټ کا شارټ فارمیټ کا شارټ فارمیټ زه ورته دا شکل اخلم د اولې میاشتې لسم تاریخ د اولې میاشتې یولسم دا اوس بالکل شارټ شو که زه اوس دا ډیټ دې خوا ته وړم ګوره ښه سلیکشن وکړه دې طرف ته یې یوسه اوس دا سلیکشن وکړه دې ته څه واخله دې ته لانګ ډیټ واخله دا شارټ ډیټ وکنه دا موږ سره ګوره ټول مې شارټ ته چینج کړل اوس دا لانګ ډیټ دې چینج کوم لانګ ډیټ دپاره به څه کوئ لانګ ډیټ دپاره به دا کلیک کړئ یو ځل به زه دا سیل فارمیټ چینج کوم چې تاسو ته واضح ښکاره شي اوس دې باندې کلیک کوم کلیک نه وروسته زه ورڅه اخلم دې ډیټ کې زه ورته اخلم چې دا لانګ فارمیټ کا دې شکل یې کا اوکې کلیک کا اوس دا ګوره موږ سره دا څه شو دا موږ سره لانګ فارمیټ شو د ډیټ دا ګوره اول د لسمې دا ماته وایي چې منډې ورځ د جنوري لسم 2022 نو دې ته لانګ ډیټ وایي دې ته شارټ ډیټ وایي دې ته لانګ ډیټ وایي بیا موږ سره ټایم ده ټایم څنګه راوړې ټایم به لاړ شي واپس به کیبورډ اوپن کړي کیبورډ کې به ولیکئ چې کنټرول شفټ سیمی کالن کنټرول او سیمی کالن د ډیټ دپاره کارول کېده کنټرول شفټ سیمی کالن د ټایم انټر پریس کا دا ګوره ټایم ما سره راغی خو دا ټایم فارمیټ ما سره ښه نه ښکاري زه ټایم فارمیټ چینج کول غواړم سمپلي دې باندې کلیک کوه ولاړ شه هلته کې د ټایم فارمیټ ته ټایم فارمیټ کې اوس ګوره هلته کې کوم فارمیټ چې هم اخلي ته اخیستی شي دې ځینه لکه دا فارمیټ شو دا فارمیټ شو ثانیه پکې نه شو کېږي ثانیه هم پکې شو که دې ځینې وروسته اوکې کلیک کړه نو دا ګوره موږ سره ثانیه شکل شو صحیح دا ثانیه شو کېږي نو دا د شکل کولی شي ته ټول له ډیټا څه کې خپله ترتیب کې د څه د هغه نه د سیل فارمیټینګ ګروپ نه کوم یو سیل فارمیټینګ ګروپ ده
دا یو سیل فارمیټینګ ګروپ ده. د ځینې سمپل کلیک کوه، کلیک نوسي چې هر یو د پکار وي تاسو راخیستی شئ، پرسنټیج او فرکشن او ساینټیفیک او ټیکسټ. بل نور هم تاسو راوړی شئ، همدې باندې کلیک کولی شئ یا دې ځای نه لانچ بټن باندې کلیک کولی شئ، ډایرکټ دا سره اوپن کیږي. سپیشل او کسټم څه کار کوي؟ سپیشل دا کار کوي که چیرې مثلا زه راشم دلته کې شیټ نمبر 2 ته، شیټ نمبر 2 کې اوس دا موږ سره یو مثلا یو ټیبل دی یا ډیټا د هر څه چې پراته وي تا سره وي، نو دا ما سره ګوره ډیټا شوه. دا به زه دې نه چې کوم کنټرول سی او نوی شیټ به واخلم، دې ځای باندې کلیک کړه. کلیک نو وروسته مثلا دلته کې انټر پریس کوم. انټر نه مخکې دلته کلیک کوم، کلیک نو وروسته زه ورته وایم چې انزرټ کا، نو دا انزرټ شو خالي کالم. صحیح. څنګه به کلیک څنګه به وکړئ؟ ته به داسې وکړئ چې دا به سلیکټ کړئ، سلیکشن وروسته رایټ کلیک، رایټ کلیک وروسته موږ سره انزرټ باندې به لیفټ کلیک کړئ، نو دا به تا سره انزرټ شي. نو دې ځای کې زه ورته څه لیکم؟ مثلا د آیټمز آی ډي وي که نه، دا مې کلیک کړ. آیټم آی ډي کې مثلا زه ورته لیکم چې 101 نه سټارټ ده، همداسې مخکې ځه، بیا موږ سره 102 شو او دا شو. دې باندې کلیک کړه، کنټرول کلیک کړه. صحیح. دا ګوره کیبورډ به دوباره اوپن کړم، آن سکرین کیبورډ. دلته کې څه وکړه؟ دا کلیک کړه، کلیک نه وروسته څه ورته واخله؟ کنټرول. اوس دې کنټرول سره کلیک به کوې ښه، دا به بیا لاندې راوړي. اوس څه وشو ګوره؟ 102 103 104 105 دا کنټرول به واپس پرېږدي. ګوره دې شکل کې کار کوي. نو دا موږ سره ګوره آی ډي شوه که نه. اوس دا چینج کومه سپیشل هغه ته کلیک وکړه، لکه ورته څه واخله؟ سپیشل. سپیشل کې زیپ کوډ ته چینج کړئ، زیپ کوډ پلس جمع څلور ته چینج کړئ. مثلا دې ځای نه مې اوکې کلیک کړ، ګوره دا شکل دې جوړ شو. دې ځای نه بیا کلیک کړه، زه ورته وایم چې فون نمبر پکې لیکم، فون نمبر دې کلیک کړه، دا شانتې فون نمبر شکل جوړ شه. دې ځای وروسته سوشل سیکیورټي نمبر راوړئ، دې ځای وروسته اوکې کلیک کړه، دا وګوره سوشل سیکیورټي نمبر شو. نو تاسو کولی شئ چې اوس دا فارمیټ دې ځای نه اخلم، فارمیټ پینټر، او دې باندې کلیک کوم، نو موږ سره فارمیټ راغی. دا فارمیټ راغلی، دې ځای باندې سلیکشن وکړه، نو دا فارمیټ موږ سره ګوره اپلای شو. خو دا موږ سره سمپل فارمیټ ده. دوباره به سلیکشن وکړئ، سلیکشن وروسته دې باندې به کلیک کړئ او دلته کې ولاړ شئ سپیشل ته. مختلف قسمه فارمیټونه کولی شئ تاسو راوړئ. دلته کې موږ سره ګوره ساوث انډین یو څه بل څه د موږ سره د دې هر یو خپل خپل فارمیټ وي ښه. سمپلی کلیک کوه، د هغه هماغه ځای شکل هغه سره به تا سره فارمیټ راځي. پی مې پریس کړه، کېدای شي پښتو کې که کوم هغه وي، پښتو مې کلیک کړه، پښتو کې ما سره څه نشته، نو واپس به څه کوم؟ انګلیش یونایټډ سټیټ، ګوره انګلیش کینیډا، انګلیش هانګ کانګ، انډیا، اندونیشیا، آیرلینډ، ساوث افریقا شو. دا ګوره یونایټډ سټیټ او دا یونایټډ کینګډم. یونایټډ سټیټ مې سلیکټ کړه، دې ځای نه فون نمبر، زیپ کوډ یو څه بل څه ته چینج کړئ، کولی شئ تاسو چینج کړئ. دې وروسته اوکې کلیک کوه، دې شکل ته چینج شو. نو دا موږ سره سپیشل فارمیټ و. بل دا یو دا که چیرې مثلا دې فارمیټونو ته ګورئ چې کومه سي جوړ شوي، مثلا کومه سي دا فارمیټ ورکړل شوی ده، زه به دا لانګ ډیټ سلیکټ کړم، سلیکشن وروسته دې ته کلر چینج کړم، ځکه چې دا کلر سره صحیح نه راځي، دا به کلیک کړم. نو ګوره زه د لانګ ډیټ او د نورو فارمیټونو چې کوم کوډونه یې هغه ګورم. دې ځای نه سلیکشن وکړه، سلیکشن وروسته دې باندې کلیک کول، دلته کې لاړ شه کسټم ته. کسټم کې د شکل کې راغلی که نه، دا کوډ ده، دا ټایپ ده چې دې ته ورکړل شوی ده. دا تاسو کولی شئ چینج کړئ وروسته. مثلا زه ورته د دې فارمیټ ګورم، کلیک وکړل، دلته کې لاړ شه څه ته کسټم ته لاړ شه. کسټم کې اوس ګوره دې شکل کې جوړ شوی. دې په ځای مثلا بل څه لیکي، د ډالر په ځای یو بل څه ورته ولیکه، نو هماغه شانتې به راځي. ډالر ده که نه، ای مې ورته سپوز ما اوکې کلیک کړ، نو ګوره دا موږ سره A10 شو. نو داسې کولی شئ تاسو خپل کسټم فارمیټ جوړ کړئ. صحیح ده. کسټم ته لاړ شه، کسټم کې څه ورته واخله، کسټم کې دې ځای کولی شئ مختلف قسمه فارمیټ راوړئ. مثلا دلته کې ډالر ساین کړل شوی، ډالر کې څه ورته واخله، سمپلی دې ځای وروسته لږ سپیس او اوکې کلیک کړه. اوکې سپیس نه غواړي اصلا کې. اوکې ښه دا نمبر فارمیټینګ چینج کېدونکی نه ده. نو کولی شئ تاسو دلته کې د اور، منټ او ډیټ فارمیټ باندې اپلای کړئ. مختلف قسمه فارمیټونه دي. نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو په سیل فارمیټینګ کې. دویمه ویډیو به موږ په سټایلز باندې جوړو. والسلام.